نه لیوال صاحب دا راته ووایي چې شاعري مو کله نه شروع که څونه وخت کېږي دا راته ووایي چې واده مو کړی دی که نه لیوال صاحب او د نظم باندې ډېر کمان حاصل دی دغسې غزل هم لیکي که نه نظمونه ډېر زیات لیکي مونږ به سرکار هم مني مونږ به اغیار هم مني مونږ پښتانه یو صاحبه مونږ به ستا پلار هم مني السلام علیکم ګرانو قدرمندو اورېدونکو دلجان یم دا وخت موجود یم په پېښور کې او د جناب عارف لیوال صاحب سره ناستې دی عارف لیوال صاحب چې د پښتو ژبې خدمت کوي ټول پښتانه یې پیژني او بیا هغه پښتانه چې کم شعر سره او ادب سره ریلیټ دی سره تعلق لري نو هغه یې ډېر ښه او ډېر د نږدې پیژني عارف لیوال صاحب سره مو دا ناسته را جوړه کړې ده د ټولو نه لومبې په پروګرام کې عارف لیوال صاحب ته په خیرالې خرکلې ستړی مه شو وایو جي السلام علیکم وعلیکم السلام قدرمن شي ګرانه چې تاسو دا کار زیار شروع کړی دی زمونږ دعاګانې در سره الله مو کامیاب لره قدرمن شي لیوال صاحب ډېره زیاته مننه لیوال صاحب دا راته ووایي چې شاعري مو کله نه شروع که څونه وخت کېږي شاعري خو زه تقریبا د 15-16 کاله به کېږي چې شروع کړې مې د ماته ګوډه خو بس دغه اوس لږ د 2-3 کاله کېږي چې د ملګرو ته په نظر راغلی ده لیوال صاحب دا راته ووایي چې څه مصروفیات ژوند کې لرئ سبق هم وایم او نور ورسره بس ټکه ټوکه بزنس کوو هغه روزمره ژوند چې ورته څه ته وایي نو هغه ورسره کوو لیوال صاحب اوس کم سبق وایي کم ډګري حاصلي اوس مې قائد اعظم ډګري کالج نه سیکنډ ایئر کلیر کړی دی او اوس هم مخکې پرمختګ ته بس په مزه ورته سوچ کړی دی انشاءالله نو ګورو چې ژوند کې مو څه په نصیب یا به کوو انشاءالله لیوال صاحب او د نظم باندې ډېر کمان حاصل دی دغسې غزل هم لیکي که نه نظمونه ډېر زیات لیکي نظمونه او غزلې به ما تقریبا برابر لیکلي وي خو زما د خپل ذاتي شوق چې کوم دی دا د نظم سره دی او دا ذاتي شوق چې کله هم د یو شي د څه سره پیدا شي نو هغې کې بیا الله پاک هغه لار ورکوي نو دغه خبر ده چې زما ورسره سخشي شوق د نظم سره دی او نور لیک ما په هر طرف کړی دی مننه لیوال صاحب کتاب چاپ کړی دی یا کتاب چاپ کول اراده کتاب مو نه دی چاپ کړی او اراده مو ورته ښه پخه کړې ده ما نه ده کړې دي ملګرو ورته کړې ده چې خامخا لیوال صاحب دا لیک ته خامخا راوړو د مرګ او ژوند خو پته نه لګي نو انشاءالله بیا به یې دې ولس ته وړاندې کوو که خیر ستاسو په ټولو په وساطت باندې لیوال صاحب دا راته ووایي چې واده مو کړی دی که نه واده م نه دی کړی انشاءالله را روان دی لږ ژوند لږ وخت ورکې شته انشاءالله نو ټول ملګري به خبرېدارېږي انشاءالله نو کویدن مو کړی دی کویدن مو کړی دی انشاءالله نو بیا به انشاءالله ملګرو سره تاسو ټول به راځئ که خیر ښه انشاءالله راځو انشاءالله نو لیوال صاحب بس مونږ خو وایو چې ستاسو نه شعرونه ګورو غزل او دا نظم راته ووایي نظم ته راځم چې یوه نوې کیسه راوړه نامنلې کیسه راوړه یوه بله کیسه راوړه یو بدله کیسه راوړه دغه تول تال برابر که ځان د هر څه نه خبر که یو سړی دوی له پکار دی جنجڼی ورله پکار دی اجازه ورله پکار ده او مار نولی ورله پکار دی دی په خپله راټولیږي خو څه شی ورله پکار دی په خپله راټولیږي خو څه شی ورله پکار دی دا کوشش او دغه وس کړه دغه ټول ځان ته واپس کا چې راټول نه وي ګډېږه چې راټول شي نو بیا بس کا پښتانه دي دوی اخلي خپل دارو ور باندې خرڅ کا پښتانه دي دوی اخلي خپل دارو ور باندې خرڅ کا داسې نه چې نه پوهېږي په دې هر څه ښه پوهېږي روزانه نوي کیسې ته بس دی اسې راټولېږي اوس به مړ مار را ژوندی شي بیا به داسې کېږي د دروغو میله ګرمه بس دی دې ته خوشحالېږي که ښکاره که پوشیده ده خو د ستا دې کې فایده ده د روپۍ سیز دې په لس کا خپل دارو ور باندې خرڅ کا د روپۍ سیز دې په لس کا خپل دارو ور باندې خرڅ کا چې سودا خرڅه کې واړه بیا د ډول ډبلین غاړه بیا که چا پوښتنه وکړه یا دا پوښتنه وکړه اوس د مار مقابله کم ده که هر چا پوښتنه وکړه وایه هېڅ کردار یې نشته دا مې هسې خوندي کړي دا خو مړه دي لیونیه مړه دا چا را ژوندي کړي دا خو مړه دي لیونیه مړه دا چا را ژوندي کړي که ملا دی که امي دی که ولی دی که خالي دی که سرکار که ولسي دی بس له جنګ نه دې کلار شي که د مار که د نولي دی عقل ښه شی دی لیواله خو چې څوک درنه مالي دی ډېره مننه لیوال صاحب ستاسو د وخت راکول ډېره زیاته مننه ډېر زیات خوشحال شو چې مونږ ته خلکو ته مو
او حق نشین خلکو ته مو وخت راکو بیا راشي. ستاسو د وخت راکولو ډېره زیاته مننه او لیوال صاحب اخره کې خپلو پښتنو ته څه پیغام پښتنو ته مې دغه پیغام دی چې پښتانه دې باید صرف له جنګ نه ډډه وکړي او مینې ته یې پام راوګرځوي، خپلواکي او خپل ورورولي دې عامه کړي. مننه لیوال صاحب ستاسو د وخت راکولو یو جهان مننه. قدرمن شي. الله مو خله را بریالي اوسئ.